په ډیټابیس کې ERD ځکه ډیره مهمه ده چې دا د ډیټابیس عملی کار ده. یوازې تاسو عملی کار دی ته مه وایئ چې تاسو کمپیوټر ته کښېنئ کوډ وکړئ هلته آوټپوټ وګورئ. صحیح ده. کیدای شي پروګرامینګ کې همدې ته تاسو عملی کار ووایئ چې تاسو کوډینګ وکړئ او تاسو ته بیرته آوټپوټ ښکاره شي. صحیح ده. خو که سیول انجینیرینګ کې تاسو وګورئ هلته عملی کار بیا دا دی چې یو کس راپاڅېږي او هغه په اټوکیټ کې یو صحیح نقشه جوړه کړي، صحیح پلان جوړ کړي، صحیح نقشه جوړه کړي، دا عملي کار دی. په طب کې عملي کار دا دی چې یو کس فرض وکړه راشي او عملیات وکړي او سرجري وکړي اپریشن وکړي. او په ډیټابیس کې عملي کار دا دی چې تاسو صحیح معلومات راټول کړئ، هغې نه صحیح ERD جوړه کړئ. دا ډېر مهم دی او صحیح ستاسو هغه اصل ډیټابیس انجینیر لقب په همدې درکول کېږي چې تاسو انټیټي ریلیشنشپ ډیاګرام صحیح جوړ کړئ، د هغې میپینګ صحیح وکړئ، د هغې نارملایزیشن صحیح وکړئ، څو پورې چې په هغه کې ډیټا موږ صحیح سټور کړو. ځکه ستاسو مسؤلین ډیټابیس والا د بیک اینډ یا د ګدام مسؤلین یې. صحیح دی. دا چې SQL کې به هم موږ تاسو کار وکړو، ما SQL کې به هم کار وکړو، زم دې شیونو کې به هم کار وکړو چې هلته به کوډ به رن کوو او موږ ته به آوټپوټ راکوي. هغه کارونه به هم وکړو، هغه هم وروسته راځي. خو ډېر مهم شی هغه نه دی، هغه په خپله هم یادولی شي. دغه چې کوم اوسني درسونه دی ډېر مهم دا دی او په دې کې به ډېر زیات کوشش کوئ چې تاسو په خپله که څوک معلومات درکړي له هغې نه ERD جوړه کړئ. که چېرته ERD جوړه کړي له دې نه سیناریو یا معلومات راوباسئ چې دا ERD څنګه جوړه شوې. په دواړو طریقو باید تاسو پوه اوسئ. نو په دې ERD کې موږ سره یو اټریبیوټ ډیپندنت ویک اټریبیوټ و. صحیح ده. د ویک اټریبیوټ باندې هم لږ خبرې کوو چې ویک اټریبیوټ خو مخکې موږ وویل، خو موږ وایو چې an entity that does not have a key attribute. هغه چاته ویک اټریبیوټ وایي چې هغه کی اټریبیوټ ونه لري، یعنې پرایمري کی ونه لري. پارشل کی خو لري خو پرایمري کی نه دغه نیمه کی ده. صحیح ده. هغه هم یو عادي اټریبیوټ وي، د بل ټیبل پرایمري کی راځي له دې سره یو ځای کېږي، بیا له دې نه هم د کی یوه برخه جوړه شي. بل موږ وایو چې a weak entity must participate in an identifying relationship type with an owner or identifying entity type. دا باید یو بل انټیټي باندې تاکیه کړې وي، لکه څنګه چې دلته امپلای موږ سره اونر یا دغه آیډنټیفاینګ انټیټي ټایپ و، په هغې یې تاکیه کړې وه. نو که چېرته امپلای وي د هغه ډرایور به وي، که امپلای وي د هغه اشپز به وي، که امپلای وي د هغه نفر خدمت به وي. خو که امپلای نه و نو بیا ډرایور چا لپاره؟ صحیح ده. که امپلای نه و ګارد د چا لپاره؟ که امپلای نه و اشپز د چا لپاره؟ دا په هغه باندې تاکیه کړې وي. صحیح ده. بل موږ وایو چې entities are identified by the combination of a partial key of the weak entity type. یا به د weak entity کې به partial key وي، نیمه کې چې موږ لاندې ورته ډاټ ډاټ کړو. لکه په تېر مثال کې تاسو په ډیپنډنټ کې وګورئ دغه نیم موږ سره partial key ده. نیم خو د کس کېدای شي د ډیپنډنټ نوم احمد وي، فرض وکړه د ظاهر قدیر د چې کوم وکیل دی هغه امپلای ده، د هغه ډرایور احمد نومیږي. صحیح ده. او د حاجي حضرت علي هغه هم وکیل دی، فرض وکړه د هغه ډرایور هم احمد نومیږي. صحیح ده. نو موږ بیا وایو چې دغه یو احمد چې دی دا د ظاهر قدیر ډرایور دی، دا بل احمد چې دی هغه دی حاجي حضرت علي ډرایور دی. صحیح ده. نو ځکه دغه SSN ورسره یو ځای کېږي، د امپلای سوشل سیکیورټي نمبر ورسره یو ځای کېږي، بیا دغه نیم له بل نیم سره فرق کوي. صحیح ده. او پارشل کې موږ وایو چې ډاټ ډاټ باندې بیخي دغه نیم به له د هغه سره د دې ټیبل چې په چا یې تاکیه کړې ده، کومې چې آیډنټیفاینګ انټیټي ټایپ دی، کومې چې اونر آیډنټیټي ټایپ دی، په هغه یې تاکیه کړې دی، هغه له پرایمري کی سره یو ځای به ده، دواړه یو ځای به سره پرایمري کی وظیفه مخ ته وړي. او بل د پارټیکولر انټیټي they are related to an identifying entity type چې کوم د امپلای SSN مې درته خو دا دواړه نه به یو ځای موږ کی جوړو. سمه ده. مثال کې موږ example a dependent entity is identified by the dependent's first name، د هغه لومړی نوم and the specific employee with the whom the dependent is related. لکه ما چې مثال کې درته چې دا احمد د ظاهر قدیر ډرایور ده او دا بل احمد چې دا د حاجي حضرت علي ډرایور ده. نو دلته هغه اصل چې کوم امپلای دی احمد خو د دواړو نومونه دي، خو هغه وکیل چې کوم دی یا مشر عامر چې کوم دی دغه نوم فرق دی، دغه SSN دغه سوشل سیکیورټي نمبر دا به فرق دی، نو به د دې ترمنځ فرق راتلی شي. نه موږ سره پارشل کی او په دې باندې مخکې خبرې وکړې. راځو مخکې تاسو دلته وګورئ په دې ټیبل کې دغه نیم چې کوم دی پارشل کی ده د دې ډیپندنت، او وروسته چې موږ پرایمري کی جوړو دغه نیم او جمع
د امپلای دغه اسسن د دواړو نه یو ځای به موږ شی جوړ کړو د دې ټیبل لپاره پرایمري کی د دې ټیبل لپاره خو یوازې اسسن پرایمري کی ده خو د ډیپندنت لپاره د امپلای اسسن بیا به ورته دلته موږ ای اسسن وایو ای اسسن معنا د امپلای اسسن که بل نوم ورکړي پوره امپلای اسسن ولیکم فرق نه کوي خو نن ویډیو چې کوم دغه به سیم وي نوم چې پاس هر څه ورکړي هډینګ مشکل نه ده نو ای اسسن یا امپلای اسسن او نیم دا دواړه به د دې ټیبل لپاره شي پرایمري کی وي صحیح ده بل موږ سره یو ریکرسیو ریلیشنشپ که تاسو ولته لیدلی دغه ته ریکرسیو ریلیشنشپ وایي چې د ځان سره اړیکه لري یا یونر ریلیشنشپ وایي په دې به هم لږ خبرې وکړو In a recursive relationship type, both participation are same entity type in different roles. ګورئ موږ سره دواړه همدغه یو انټیټي سره اړیکه لري سپروایزر او سپروایزي ټرینر او ټریني ټیچر او سټوډنټس صحیح ده اوس وایم چې هیومن ټیچ هیومن هغه سټوډنټان چې دي هغه هم انسان دی او استاد هم انسان دی یا ټرینر او ټرینیز ټرینر هم انسان دی او ټرینیز هم انسان دی یا امپلوی سپروایز کوي منی سپروایزي دواړه هم د یو ټیبل کې دي نو هغه کوم چې اکټیو او پیسیو یا فاعل او مفعول دواړه په د یو ټیبل کې دي صحیح ده هغه څوک چې هغه سبجیکټ دی او ابجیکټ دی دواړه په د یو ټیبل کې دي صحیح ده نو بیا به وروسته موږ په میپینګ کې ووایو چې د همدغه امپلوی پرایمري کی راخلو بیرته په همدې ټیبل کې اضافه فیرن کی هم موږ اچو یو ته امپلوی اسسن وایو یو ته منیجر اسسن وایو چې د دې کارمن منیجر څوک دی وروسته به راشي انشاءالله ښه سپروایزر موږ سره یو کس چې سپرویژن کوي سپروایزر هم په دې ټیبل کې ده او سپروایزي هم په دې ټیبل کې دي نو دواړه روډونه موږ سره په دې یو ټیبل کې دي صحیح ده یو ته لیبل وذ 1 به وي بل ته لیبل وذ 2 نو دواړه موږ سره په یو ټیبل کې دي دواړه کالمونه به کله یو ټیبل له ځان سره اړیکه لري کله چې میپینګ کوو کلس کالمونه وکړي په ERD کې ټیبل کې به یو لس کالم راځي ځکه فیرن کی هم راخیستل کیږي په دې ټیبل کې چول کیږي صحیح ده اوس موږ سره دلته په امپلوی ټیبل کې اسسن یو کالم برډیټ دوه کالمه نیم بچلی پاشي دغه درې کالمونه چې دي کمپوزیټ اټریبیوټ کې دینه به کالم جوړ شي نو یو دوه درې څلور پنځه نیم باندې راخلو اډرس شپږ سیلري و 6 اته موږ سره په امپلوی ټیبل کې اته کالمونه دي که کله داسې یو ریکرسیو ریلیشنشپ راغی نو بیا موږ سره بلته بیا نه کالمونه به وي ځکه د همدې ټیبل پرایمري کی بیرته اضافه فیرن کې په همدې ټیبل کې چول کیږي بل موږ وایو چې notation for constraints on relationship participation constraint on each participating entity type total called existent dependency total shown by double line که چېرته total دغه کیو په double line باندې من خیو صحیح ده اوس په works for کې هم employee ضرور دی هم ډپارټمنټ که امپلوی نه ډپارټمنټ کې به څوک کار کوي که چېرته ډپارټمنټ نه امپلوی به چېرته کار کوي ځکه موږ دواړه خواته ډبل لاین اچولی او په دې اړیکه کې وګورئ کېدای شي یو امپلوی یو امیر وي نو خامخا که ډپارټمنټ او امیر به وي که ډپارټمنټ نو امپلوی خو به وي خو امیر به نه نو موږ وایو چې په دې اړیکه کې د خوا ټوټل ډیپنډنسي ده او د خوا ته سنګل ځکه کېدای شي یو کس کارمن وي خو ډپارټمنټ یې نه وي که ډپارټمنټ ورته جوړ شو بیا به د امیرت کې دی به هیډ وي صحیح ده بل derived attribute خبره من کوو derived attributes are attributes that are calculated from other data in the database هغه څه ته موږ derived attribute وایي چې د معلومات له بل ټیبل نه یا له بل attribute نه موږ لاسته راوړلی شو صحیح ده in the ER diagram the overlap of derived attribute is drawn with a dashed line موږ په dashed line یا په dotted line سره یې ښایو او دا داسې یو attribute دی چې په ERD کې موږ ښیو خو په ډیټابیس کې ورته کالم نه جوړو صحیح ده نو موږ سره کوم شی دی په دغه کې په دې ERD کې نمبر اف امپلویز نمبر اف امپلویز موږ سره هغه څه دی چې موږ له دې امپلوی نه پیدا کولی شو نو که دې ډپارټمنټ کې اته کسان دي دې نه پیدا کولی شو دلته لیکو چې موږ وایو چې د دې ډپارټمنټ پرایمري کی به دلته راځي دا کس چې دی احمد نومیږي په 5 نمبر ډپارټمنټ کې کار کوي بل کس یې احمد نومیږي 5 ډپارټمنټ کې کار کوي بیا په اسکیل کې اګریګیټ فنکشن به موږ وایو اګریګیټ فنکشن کې بیا موږ کولی شو چې د هر ډپارټمنټ کسان موږ جدا جدا را پیدا کړو اګریګیټ فنکشن کې موږ سره څه دی سم دی ایوریج دی
minimum دی maximum دی count دی. دا 5 اګریګیټ فنکشن دی موږ سره که ژوند نو دا به اسکیل کې موږ تاسو وایو. Alternative diagrammatic notation موږ څنګه ډیاګرام ښایو. ER diagram is one popular example for displaying database schemas. موږ چې ډیټابیس سکیما ښایو نو انټیټي ریلیشنشپ ډیاګرام ډیر مهم دغه دی ډسپلینګ یا هغه د ښودونکی دی شو کوونکی دی نوټیټر دی چې هغه موږ ته وښایي په څه په ترو د ER ډیاګرام په ترو باندې. Many other notation exist in the literature. ډېر نور داسې طریقې هم شته دي چې هغه موږ ته ERD ډیټابیس دغه راته وښیي په مختلفو شیانو کې. لکه تاسو به په UML کې ویلي UML کې موږ سره مختلف ډیاګرامز دي صحیح ده. کلاس ډیاګرام شو، سیکوینس ډیاګرام شو، سټرکچر ډیاګرام شو، یوز کیس ډیاګرام شو. نو په مختلف یا DFD شو په ډیټابیس کې ډیټا فلو ډیاګرام شو. خو موږ سره ډېر مهم ERD یا انټیټي ریلیشنشپ ډیاګرام دی. یا وړه غوندې بله ERD تاسو سره شریکوم بیا به د نن ورځې درس خلاص کو. دا ERD موږ سره یو ایرپورټ ده. د ایرپورټ په اړه معلومات موږ سټور کوو. دا موږ سره یو انټیټي ده چې دا ایرپورټ نوم څه شی ده. فرض وکړه حمید کرزی ایرپورټ. سټیټ کوم ځای کې دی؟ په افغانستان کې. سټي په کابل کې. ایرپورټ کوډ به فرض وکړه 1013 صحیح ده 1013 دا ایرپورټ کوډ شو فار ایگزامپل. نو دلته موږ ګورو چې د ایرپورټ کې یو فلایټ لیک به راځي لکه فرض وکړه کامیر یا آریانا. دا فلایټ لیکس دی. موږ وایو چې دلته ډیپارچر ایرپورټ په کوم ټایم به طیاره ایرپورټ نه اوچتېږي او په کوم ټایم به طیاره ایرپورټ ته راځي. موږ هغه ډیپارچر ټایم هم سکیجول کې ګورو او ارایول ټایم هم ګورو صحیح ده. خو فلایټ لیک ټول آریانا خو نه راځي یا ټول کامیر خو نه راځي. د هغه لیک یو انسټنس به موږ سره وي یو نماینده به وي. موږ وایو چې یو انسټنس یو طیارې دی فرض وکړه هر نوم چې دی دغه یو طیاره ده د هغې یو انسټنس دی صحیح ده. نو دا موږ وایو چې دغه موږ سره ویک اټریبیوټ دی ځکه دا لیک انسټنس په دې باندې ډیپندنت دی. دا هم په ایرپورټ باندې ډیپندنت دی صحیح ده. یا موږ وایو چې موږ سره فلایټ ده فلایټ او هغې کې بیا فیر ده د هغې کرایه څومره ده صحیح ده. په همدې شکل باندې موږ د کسټمر په اړه دلته هېڅ معلومات نه سټور کوو. یوازې ریزرویشن کې بیا موږ معلومات سټور کوو چې دا لیک انسټنس فرض وکړه یو طیاره ده په کامیر کې 1 2 3 5 دا شمیره ده. دغه طیارې کې ریزرویشن یو کس کړی دی. هغه سیټ نمبر یې هم دی چې په کوم سیټ کې به دا کس کینی. هلته د کسټمر نیم او د کسټمر فون نمبر په کار دی که چېرته ناوخته راځي چې ټلیفون ورته وکړي چې ته ځان راورسوه. بل دا لیک انسټنس چې کوم دی دا به یو ایرپلین اساین کېږي یو طیاره به ورته اساین کېږي صحیح ده. او دا ایرپلین به یو ایرپلین ټایپ لري چې دا کوم ماډل طیارې دي غټې دي وړې دي مسافر بری دي یا مثلا نه کارګو دي وغیره نور شیان دي صحیح ده. او دا په ایرپورټ کې کېدلی شي چې ډېرې طیارې لینډینګ وکړي په دې ایرپورټ کې صحیح ده. همداسې د هر یو لیک انسټنس موږ ارایول ټایم ګورو او د هغه ډیپارچر ټایم ګورو چې په کوم ټایم به موږ سره د طیاره پرواز کوي او په کوم ټایم به د طیاره راځي صحیح ده. نو په دې کې مخکې کوم ځای کې تاسو په اکثره شیانو باندې اوس پوهېږئ په دې کې داسې نوی شی به نه وي. که کوم ځای کې بیا نه پوهېدلی رانه پوښتنه وکړئ په کوم نوټیشن وبخښئ که نه پوهېدلی چې فرض وکړه موږ سره فرض وکړه ډاټ ډاټ دی پارشل کی دی یا ډبل لین دی ویک انټیټي دی یا ایډنټیفاینګ ریلیشنشپ دی یا فرض وکړه نور دلته دوه اړیکې دي د دوو انټیټیانو ترمنځ دوه اړیکې دي. لیګ نمبر هم پارشل کی ده صحیح ده. سیټ نمبر هم پارشل کی ده. ایرپلین آی ډي پرایمري کی ده صحیح ده. داسې هر څه کې که تاسو سر نه خلاصېده بیا پوښتنه کولی شئ. نو دا یو ساده مثال و د یو بله ERD. که ژوند نو ډېرو ERD-انو باندې به کار وکړو چې موږ تاسو سر په ERD باندې پوره خلاص شي. دا نوټیشن اکثرو سره بلد یو. کوم نوټیشن که پکې نوی وي صحیح ده هغه بیا سره وي. البته په هغې کې موږ منیمم او میکزیمم دواړه هم ورکولی شو چې له یو نه کمېدی نه شي له څلورو نه اضافه کېدلی نه شي. یا که زه وایم چې د ازدواج مسله ده دلته به صفر راځي منیمم کې او میکزیمم کې به څلور راځي. البته که ایک سایډ ته وایف سایډ وي او دې خوا ته هزبنډ سایډ وي نو د هزبنډ او د وایف چې کوم نکاح مسله ده مسله کتابي داسې ده چې یو کس کېدلی شي یو واده وکړي یا میکزیمم څلور ودونه وکړي. نو منیمم سایډ کې به یو وي او په میکزیمم سایډ کې به څلور وي. صحیح خبره کوم؟ نه
منیمم کې به 0 وي. کیدای شي یو انسان هغه د نکاح کولو قابلیت ونه لري، کتاب چې ورته کوم اصول ښودلي دي نو دا منیمم سایډ کې به 0 وي، چې کیدای شي یو نارینه دی خو بیخي هغه د نکاح چې کوم شرعي اصول دی هغه په ده کې نشته دي، نو دا به بیخي واده نه کوي. او که کوي یو هم کولی شي، دوه هم کولی شي، دریم تر مکزیمم 4 پورې. دغه شی پکې نه وی. بل داسې کوم شی زما ذهن ته نه راځي. ویکنټي ټایپ، identifying relationship، هر یو سره دې خوا کې نوم هم لیکلی دی، په کوم ځای سره که بیا نه پوهېدلی کولی شي رانه پوښتنه وکړي.